رحیم زموږ د نن ورځې درس دی چې موږ څنګه وکولی شو چې په جی آی اس کې پیکچر کلاس یا پیکچر ډیټا سیټ یا فایل جوړ ډیټابیس یا شیپ فایل جوړ کړو. دا کار د دې له خاطره کوو چې موږ په یو پروژې باندې ډیجیټایز یا په هغې باندې رسامي یا هغه چې کړو رسم کړو یا هغه وښیو په نقشه کې. فرض مثال که کانال وي، کمانډیریا وي یا کاریز وي یا نور پروژې سرک وي، هره پروژه وي، یا فرض مثال په یو جای کې د ونه کېښودل وي یا پوینټو باندې وښیو یا داسې مثلا د معارف پروژې د ټول مکتبونه وښیو، د سیاتامي او پروژې ټول شفاخانې وښیو. دا څنګه وښودل شي؟ فرض مثال زموږ خپل وزارت کې چې موږ په کاریز کې کار کوو، مثلا د کاریز ساګانې څنګه وښیو یا د کاریز مسیر څنګه وښیو یا فرض مثال کانال یې څنګه وښیو یا ځمکې څنګه وښیو. د دې له خاطره موږ درې دانې جیومټریانې لرو، یعنې د درې جیومټریانو په دې معنی چې ټوله هندسه یا جیومټري چې ده دا یو پوینټ ښودل کېږي یا په پلیګون ښودل کېږي یا په لاین ښودل کېږي. مثلا د درې مشخصونه یا له درې پیچرونه د ټوله هندسه چې ده بیرون نه ده. نو دا کومه ټول هندسي شکلونه چې موږ په طبیعت کې وینو یا به پوینټ ښودل کېږي یا به لاین ښودل کېږي او یا به په پلیګون باندې ښودل کېږي. چې موږ څنګه کولی شو چې په جی آی اس کې د پوینټ یا لاین یا پلیګون څنګه جوړ کړی شو چې په هغې باندې موږ چې کړو ډیجیټایز وکړو. دا کار موږ صرف د ډیجیټایز لپاره کوو، یعنې څنګه کوو رسامي وکړو. نو مخکې له دې نه چې موږ دې کار باندې شروع کړو، دا کار په ارکتلاګ کېږي، ځکه ارکتلاګ چې زموږ ډیټا منیجمنټ یا ډیټا ټوله چې کوي تنظیموي، جوړ ډیټابیس یا فایل جوړ ډیټابیس یا پیکچر کلاس یا شیپ فایل چې همدغه پوینټ لاین یا پلیګون جوړېږي، د ټول کارونه په ارکتلاګ کېږي. زه د ارکماپ صفحه وازوم، ار جی اس ارکماپ 10.2 دا زموږ ورژن ده. دا ورژن ځکه استعمال وسو په دې کې سوټ ښه کار کوي. دا کلوزوم دلته یو منو لرو په نامه د کتلاګ. دا کتلاګ منو ته ځم، د کتلاګ منو ته ماته مخکې له دې نه زه کتلاګ وینډو ته لاړ شم، کتلاګ وینډو. نو ضرور ده چې زه د دې له خاطره چې د پوینټ لاین یا پلیګون جوړ کړم، زه دې ته یو فولډر مشخص کړم. زه دا منیمایز کوم، په ډیسکټاپ کې زه یو فولډر جوړوم، نیو فولډر. فرض مثال دا فولډر په نامه د څه شي جوړوم؟ لیسن 1 لیسن، فرض مثال لیسن 1. کتلاګ کله چې کتلاګ وینډو باندې موږ کلیک کوو نو موږ ته د ټول کمپیوټر فولډرونه وازوي. چې هر فولډر موږ فرض مثال غواړو چې په هغې کې د پوینټ لاین یا پلیګون یا هر پیکچر کلاس یا شیپ فایل یا فایل ډیټابیس جوړ کړو، مجبور یو چې موږ فولډر سره موږ څه شو؟ لینک سو. چې دا فرض مثال که چېرې فولډر له موږ نه ورک وي نو کنیکټ فولډر په دې باندې به کلیک کوو، موږ به چې هر چېرته زموږ فولډر وي موږ به اسانه ورتللی سو. او کاسې نه وي د اتومات فرض مثال د خپله هوم ډاکومنټ ار جی اس ټول کوم فولډرونه چې په دې کمپیوټر کې دي دا ټول دلته موږ ته څه شي کوي؟ ښیي. نو دلته زه به اوله کې پیدا کوم آیا زما فولډر فرض مثال په کوم ډرایو کې دا ډرایو پیدا کوم، فرض مثال ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ ته ورځم، زما فولډر په ډیسکټاپ کې ده نو زه په ډیسکټاپ باندې کلیک کوم. دا ټول فولډرونه چې دي ډیسکټاپ دي. مثلا ما فولډر جوړ کړ په نامه د لیسن 1، زه لیسن 1 فولډر ته چې ځم ورځم. کله چې لیسن 1 فولډر ته ورځم دا ټول د فولډر مشخصات دي. آیا فولډر کاپي کوو، پیسټ کوو یا ډیلیټ کوو یا رینیم کوو یا ریفریش کوو یا نیو ته ځو یا پراپرټي د فولډر ته ځو. دا یې فولډر مشخص دي. زموږ فولډر خالي د پراپرټي کې یعنې 0 بایټ یا 0 بایټ ده، هېڅ شي هم نشته پکې. کله چې زه په دې فولډر باندې کلیک کړم نو زه دې فولډر سره کنیکټ شولم له ارکتلاګ نه. زه نیو ته ځم، نیو ته چې ځم آیا غواړې فرض مثال بل فولډر جوړ کړي یا فایل جوړ ډیټابیس جوړ کړي یا پرسنل جوړ ډیټابیس. فایل جوړ ډیټابیس دې له خاطره ده چې موږ فرض مثال که پروژه مو غټه وي، کار مو ډېر وي نو فایل جوړ ډیټابیس جوړو، او که پروژه مو وړوکی وي یا کار مو کم وي بیا پرسنل جوړ ډیټابیس جوړو. فرق دا چې فایل جوړ ډیټابیس د غټو پروژو لپاره استعمالیږي او پرسنل جوړ ډیټابیس د وړوکیو پروژو لپاره استعمالیږي. یا شیپ فایل جوړو. شیپ فایل همدا خپله
مثلا پوینټ ځان ته جوړو پولیګون ځان ته جوړو یا لاین پولی لاین ځان ته جوړو نه دا کار چې لږ ذره وخت ګیره ده نو له شیپ فایل نه موږ اوس صرف نظر کوو موږ چې جوړو فایل ډیټابیس جوړو فایل ډیټابیس فرض مثال لیسن 1 زه د موږ چې د یو فایل ډیټابیس په نامه دی لیسن 1 یا ایل 1 کله چې په دې باندې کلیک کوم دا ټول د زما د فایل ډیټابیس چې دي مشخصات دي دا ټول چې دي مشخصات دي مثلا دا پراپرټي د ایکسپورټ یا امپورټ یا نیو ریفرش رینیم ډیلیټ یا پیسټ کاپي دا ټول کارونه په دې باندې کېږي چې موږ چېرته کاپي کړو یا پیسټ کړو یا ډیلیټ کړو یا رینیم کړو مثلا ډیلیټول او رینیم یا ریفرش کول تازه کول ایکسپورټ امپورټ دا کارونه کوي یا پراپرټي ته ورځي پراپرټي کې خاص شي نه مشخصات لکه اوس پر شي د خالي د زموږ فایل ډیټابیس نو کله چې په فایل ډیټابیس باندې رایټ کلیک وکړو موږ ډایرکټ چېرته ځو نیو ته ځو نیو کې دلته یو فیچر ډیټا سیټ او فیچر کلاس فیچر ډیټا سیټ فاصله فایل ډیټابیس نه دوه مرحله کار ده که فرض مثال وغواړو چې فیچر ډیټا سیټ جوړ کړو دلته بیا نوم ورکوو فیچر ډیټا سیټ باندې کلیک کوو نیم ورکوو فرض مثال چې هر نوم مو خوښه وي یوه غټه پروژه ده فرض مثال کاریز په نوم باندې ټول کاریزونه زموږ باندې فیچر ډیټا سیټ کې راځي دلته نیکسټ باندې کلیک کوو نیکسټ باندې چې کله کلیک کوو نو دلته موږ ته مشخصات راځي مثلا غواړو ورته چې هغه جای یا مکان کې چې موږ موقعیت لرو افغانستان چې چېرته موقعیت لري افغانستان په 1 2 او 3 زون کې موقعیت لري د یو ټي ایم او په نیمه کره د شمالي کې موقعیت لري نو زه به د دغې پروژې ټول مشخصات یعنې پروجیکټ کوارډینیټ سیسټم به زه ورته څه کړم جوړ کړم کله چې پروجیکټ کوارډینیټ سیسټم باندې کلیک کوو نو موږ چېرته راځو یو ټي ایم ته راځو یو ټي ایم باندې کلیک کوو نو افغانستان کله چې سروس یو په ډبلیو جی اس 19 کې دا سروس شوی ده یعنې ورلډ جغرافیک سیسټم چې ورته وایي افغانستان په نیمه کره شمالي کې موقعیت لري نو فرض مثال دا کاریزونه زموږ په مرکزي ولایتو کې موقعیت لري مرکزي ولایتونه ټول په 240 نارټ کې چې دي د افغانستان موقعیت لري د 240 نارټ زه ورته چې کوم انتخابوم او تنها بدخشان په 340 کې راځي بدخشان او بعض سیمې د مواخانو دا سیمې 340 کې راځي او د قندهار یا هلمند بعض سیمې د هرات اپ 140 زون کې راځي د نور ټول ولایتونه زیاتره ولایتونه د افغانستان په 240 زون کې موقعیت لري نو زه عموما 240 زون انتخابوم ځکه زموږ کارونه زیاتره په د افغانستان کاریزونه زیاتره په 240 زون کې چې کېږي موقعیت لري که چیرې فرض مثال په بعضې کاریزونه په لکه قندهار یا هرات کې چې موقعیت لري په 140 زون کې بیا موږ 140 زون ورته انتخابو نظر کوارډینیټ سیسټم چې کله جی پی ایس موږ ته کوارډینیټ راکوي هغه کله سیسټم ته وړو که 140 زون کې 140 ورته انتخابو او که 240 زون 240 ورته انتخابو نیکسټ ورته وایم دا خپله ډیفالټ حالت پرېږدو کې کوم تغیرات نه راولو نیکسټ د زیډ او ایم ایکس واي ټولرنس دا هم په خپله ډیفالټ حالت متر کې پرېږدو فینش نو زموږ فایل ډیټابیس په فایل ډیټابیس کې موږ چې جوړ کړ یو فیچر ډیټا سیټس په نامه چې یو کاریز و کله چې په دې مثبت باندې کلیک کوم ما ته فیچر ډیټا سیټ وازوم کاپي کوم پیسټ او ډیلیټ رینیم مثلا غواړې زه نوم دې خوښ نه وي پروژې ورته رینیم یې کړه ریفرش کې امپورټ سپورټ عین مشخصات چې فایل ډیټابیس درلودل هغه دا هم فیچر ډیټا سیټ هم لري نیو ته راځم کله چې نیو ته راغلم نو په داخل د فایل ډیټابیس کې چې جوړوم فیچر کلاسونه جوړوم مثلا اولین فیچر کلاس ما ویل چې هندسه جیومټري چې ده هغه مثلا پوینټ یا لاین یا په پولیګون باندې ښودل کېږي زه اوله مشخصه جوړوم په نامه د چې پوینټ باندې جوړوم نو کله چې پوینټ جوړی نو دلته هم ته باید پوینټ فیچر انتخاب کړي نیکسټ فینش فیچر ډیټا سیټ ته راځي نیو ته راځي دوم مشخصه جوړوي فرض مثال په نامه د چې لاین زما بعضې فرض مثال کارونه دي چې باید په لاین باندې ایښودل سي اما لاین ته فرض مثال کانال وي یا کاري صفات وي یا فرض مثال سړک وي روډ وي چې هر شی ته به هماغه نوم ورکوې ځکه لاین نوم ورکوم ځکه چې هغه مشخصه چې په لاین ښودل کېږي یا ماته د په لاین باندې وښودل سي د لاین
نو دلته به د type of feature stored in this feature class کوم فیچر کلاسونه غواړئ چې په دې کې سټور شي زه چې ورته انتخابوم لاین فیچر در انتخابوم لاین فیچر باید ماته په چی وښیي په لاین باندې وښیي که سړک وي کانال وي کاریز وي یا هر مسیر چې وي هغه باید په چی باندې وښودل سي ماته په لاین باندې ورته وښودل سي د ایم او زیډ کې دا خپله د جیومټري پراپرټي دا خپله ډیفالټ پرېږدو یعنې 3D د ټول انتخاب سي او نیکسټ ورته وایم دا په ډیفالټ حالت کې پرېږدو نیکسټ دلته جدول راځي فار مثال نیو فیچر کلاس دا ټیبل ده دا ټیبل د ټول جدول مشخصات دي فرض مثال تی نوم ورکړئ دلته د کانال فرض مثال یا دا لاین د څه نومیږي کله چې نوم ورکړئ نو دلته بیا ته هم نوم په چی ښودل کېږي فرض مثال په ټکس باندې ښودل کېږي ته به ټکس انتخاب دلته فرض مثال لینټ یې ورکړئ لینټ فرض مثال په کیلومتر باندې ته باید لینټ لپاره چی انتخاب کړې په دې ډیټا ټایپ کې ته باید چی ډبل انتخاب کړې یا فرض مثال نیم سو لینټ سو دې لوکیشن سو لوکیشن لپاره هم بیا ټکس انتخابیږي لوکیشن دا چیرته موقعیت لري بیا دې لپاره ټکس انتخاب که نه ځکه چې موږ دې لوکیشن چی کوو لیکو خو خلاصه دلته به فرض مثال دا بعضې موضوعات دا لږ ذره باید تشریح سي چې کله ډیټا ټایپ موږ کوو شارټ انټیجر لانګ انټیجر دا ټول د عدد لپاره استعمالیږي پلټ ډبل دا هم د عدد لپاره استعمالیږي ډیټ د تاریخ لپاره استعمال کېږي بلوب یا ګوډ یا رسټر یا ګایډ دا ټول د رسټر ډیټا لپاره استعمالیږي او ټکس د متن د لیکلو لپاره استعمالیږي ډبل د اعدادو لپاره استعمالیږي ډبل پلټ لانګ انټیجر شارټ انټیجر او لانګ انټیجر دا د وړوکي عدد لپاره استعمالیږي او ډبل څه د غټ عدد لپاره استعمالیږي خو دا جدول مشخصات دا بیا جدول موږ له اټریبیوټیبل نه هم چی کولی سو ډکولی سو فینش ورته وایو آیا فرض مثال غواړئ چې د لاک کیلومتر په داسې شکل باندې وښودل سي مثلا دلته موږ په قوس کې ورکړی دا کیلومتر او غواړئ چې دا کیلومتر په قوس نه چې داسې مثلا انډرسکور باندې وښودل سي زه ورته یا و یا نس یا یس یا نو اوکې یس ورته په همدې شکل کې که نور ورته نه ښیي زه یس ورته وایم ګوره په همدې شکل یې ماته پرېښیي بل په ډیټا سیټ کې فرض مثال موږ بله درېیم مشخصه څه لرو هغه پلیګون لرو پلیګون باندې فرض مثال موږ کولی شو کمنډ ایریا وښیو یا فرض مثال ریزیډنشل ایریا د اوسېدلو ایریا وښیو یا فرض مثال هر هغه مشخصات چې موږ په ذهن کې وي چې هغه باید په پلیګون یا په مظله باندې وښودل سي نو باید موږ هغه ته چی انتخاب کړو پلیګون انتخاب کړو د پلیګون لپاره موږ همیشه باید د پیچر زموږ چی وي پلیګون ورته انتخاب کړو نیکسټ دا جدول د پر مثال پلیګون د څه نومیږي یا نوم یې ورکړئ یا لوکیشن یې ورکړئ هر شی ورکړئ خو دا جدول اوس موږ نه ډکوو د تنها په آنلاین پیچر کې مې څو دانې ډک کړل دا بیا موږ چې هر شی ضرورت وي هغه بیا له اټریبیوټیبل نه هم چی کولی سو ډکولی سو فینش ورته وایي خلاص دا و زموږ د دریو مشخصو چی کول جوړول چې اتومات ارقام صفحې ته راځي فرض مثال که چېرې ارقام صفحې ته رانغلل دا مشخصات یا زه یې ریموو کړم ریموو دا ورک سول د لیر نه یا ټیبل اف کنټنټ دا څه سول ورک سول نو څنګه کولی شم چې دغه مشخصات یا درې پیچره چې فرض مثال پوینټ لاین یا پلیګونو چې د دې دا چې موږ د ډیجیټایز لپاره جوړ کړل دا څنګه بیرته د ارقام صفحې ته چی کړم اډ کړم اډ ډیټا ته راځي اډ ډیټا یو خانه اپ ون لیول یعنې یو لیول وروسته لاړ شه زه به ډسټاپ ته لاړ شم ډسټاپ ته چې لاړم په دې باندې کلیک کړم هماغه فولډر به انتخابوم کوم فولډر کې چې ما د کتلاګ لپاره انتخاب کړی ما لیسن 1 فولډر انتخاب کړی دا جی ډي بي چې دا ایکسټنشن دی فایل جیو ډیټابیس یا پرسنل جیو ډیټابیس دی د هر جیو ډیټابیس ایکسټنشن چې د جی ډي بي ده لیسن 1 جی ډي بي ته ورځم L1 یا لیسن 1 جی ډي بي دې باندې کلیک کوم موږ بیا ډیټا سیټ ته ورځم ډیټا سیټ هم په نامه د څه جوړ کړی کاریز دا لاین پوینټ او پلیګون دا درې وړه انتخابوم
که درې وړې نه انتخابوې یا یو انتخاب که اډ ورته ووایه یا که فرض مثال داسې راکشه که په چاپ کلیک یا د ماوس باندې ونیسه د درې وړې فیچر انتخاب که اډ ورته ووایه دا ټول څه شول دلته راغلل. د درس په خلاصه کو زموږ هدف د دې درس څه شی و؟ هدف د دې درس دا و چې موږ فرض مثال څنګه درې دانې هندسي فیچره چې موږ په دې صفحه د ارک ماپ کې ډیجیټایز وکړی سو، په دې صفحه کې څنګه جوړ کړی سو چې فرض مثال پوینټ لاین او پلیګون چې دا ټوله جیومټري یا هندسه زموږ د درې دانې فیچره چې کولی سي کور کولی سي. موږ لاړو اولین کار هم چې وکړ په ډیسکټاپ کې مې یو فولډر جوړ کړ په نامه د لیسن 1. بیا ارک ماپ صفحې ته راغلو، کتلاک وینډو باندې کلیک کړ، اما فولډر سره کنیکټ شولو، رایټ کلیک هم په وکړ، نیو ته لاړو. کله چې نیو ته لاړو موږ یو ډیټابیس جوړ کړ، جو ډیټابیس باندې رایټ کلیک کړ، نیو ته لاړم، پیچر ډیټا سیټ مې جوړ کړ، پیچر ډیټا سیټ په نامه د کاریز جوړ کړ، په دې باندې کلیک کړل، نیو ته لاړو، فیچر کلاسونه مو جوړ کړل، اولین فیچر کلاس په نامه د پوینټ، دوم په نامه د لاین او دریم په نامه د پلیګان. اوس پوینټ لاین او پلیګان خو ما ځکه ورکړل نومونه چې زموږ دا درې دانې چې دي مشخصې دي چې موږ په هندسه کې د استعمالولی سو. فرض مثال که چیرې هغه کارونه چې ته په پوینټ باندې ښیې باید د پوینټ نوم ورکړې، هغه کارونه چې په لاین باندې ښیې فرض مثال که کانال وي، کاریز پت وي، روډ سړک وي، هر شي بیا ته به ما روډ ورکړې. پوینټ باندې فرض مثال د ټول افغانستان مکتبونه ښیې، ټول ولایتونه په ښیې، یا فرض مثال د ولسوالۍ مرکزونه ښیې یا د ولایتو مرکزونه ښیې، یا د دنیا نقشه جوړې د هر مملکت مرکزونه ښیې، یا فرض مثال پوینټ باندې د کاریز موږ کاریز کې کار کوو یا د کاریز څاګانې په پوینټ باندې ښیې، نو دا هغه مشخصې دي چې په پوینټ باندې باید وښودل سي، بیا هماغه نوم باید ورکړل سي. په پلیګون باندې فرض مثال هغه مساحتونه ښیې چې هغه ته باید فرض مثال په نظر کې ونیسئ. فرض مثال غصب شوي ځمکې دي هغه باید په پلیګون وښیې، یا فرض مثال زراعتي ځمکې دي په پلیګون باندې وښیې، یا د اوسېدو ساحې دي یا ښاري ساحې دي ټولې باید په چي وښیې په پلیګون باندې وښیې. نو ځکه هغه موږ ورته چي انتخابوو پلیګون، اما پلیګون ته په چي انتخابوې خپل نوم به انتخابوې. فرض مثال ریزیډنشل ایریا یا هغه ساحه مسکوني ایریا، یا فرض مثال لنډ ایریا، یا فرض زراعت اګریکلچر ایریا، یا فرض مثال موږ وایو چې یوربن ایریا یا ښاري ځمکه، یا مثلا رولر ایریا یا لرې کلیوالي سیمې چې دي دا ټول په چي باندې ښیو؟ فرض مثال پلیګون باندې ښیو چې د هره مشخصات په فرض مثال موږ چې ښیو د همغه مشخصې چي به ورکوو، نوم بیا ورکوو، بیا پس له هغه نه به موږ پلیګون ورته انتخابوو. دا د چې نه مو دا کلوز کړ نو اتومات دا د ارک ماپ صفحې ته راغلل. د ارک ماپ صفحې ته ځکه اتومات راغلل چې ما ارکتله صفحې ته زه د ارک ماپ له صفحې نه چې څه وم تللی وم، او که فرض مثال خپله له کتلاګ وینډو نه لاړ سې آل پروګرام جی آی ایس که دا ارکتلاګ که چیرې فرض مثال له دې وینډو نه جوړ کړي بیا همدلته ستا بیا به موږ له ارک ماپ صفحې ته د اډ له طریقه اما هر چېرته چې وي د فایل جوړ ډیټابیس زموږ هغه چې کو اډ کو بیرته اتومات دلته راځي. دا و د درس خلاصه، یعنې فرض مثال موږ لاړو ارکتلاګ ته، ارکتلاګ کې موږ یو فولډر انتخاب کړ، فصل فولډر مو فایل جوړ ډیټابیس انتخاب کړ، فایل جوړ ډیټابیس کې مو پوینټ لاین او پلیګون انتخاب کړل. دا و زموږ د نن ورځې درس.